دا د غازي امان الله په دې کور یادېږي دا د غازي امان الله په دې کور یادېږي د باچا خان د اتلانو هنرونو کوټه د رڼاګانو ښایستونو او ګلونو کوټه د رڼاګانو ښایستونو او ګلونو کوټه د دښمنیو تربګنۍ نه نور څه نه جوړېږي د دښمنیو تربګنۍ نه نور څه نه جوړېږي رڼا به راوړو د خوښیو امیدونو کور ته د رڼاګانو ښایستونو او ګلونو کور ته د رڼاګانو ښایستونو او ګلونو کور ته ستاسې راتلل دې د چمن ته د خوښۍ زیری شي ستاسې راتلل دې د چمن ته د خوښۍ زیری شي د هغې د امن پرمختګ او فرهنګونو کور ته د رڼاګانو ښایستونو او ګلونو کور ته د رڼاګانو ښایستونو او ګلونو کور ته زما په سر باندې ټیک راشم له دې ستا اوچته زما په سر باندې ټیک راشم له دې ستا اوچته د هغې د علم پرمختګ لوړ تاریخونو کور ته د رڼاګانو ښایستونو او ګلونو کور ته د رڼاګانو ښایستونو او ګلونو کور ته تاسو ته وایو هرکلی د ادبونو کور ته د رڼاګانو ښایستونو او ګلونو کور ته د رڼاګانو ښایستونو او ګلونو کور ته د لوري د تګ خو هغه هغې هلته وایي چې تاسو باندې سفري بندیزونه دي نو موږ یې منع کړو نو بیا موږ لاړو بیرته واپس خو شپې بیا پیغام راغی په میډیا باندې هم د وزیر اعظم چې کوم د دفاع مشیر د هغه بیان جاري کړو چې موږ دې لا یو ځل تګ ځکه چې په هغه سوشل میډیا او کوم ولسي فشار هغه ډېر زیات جوړ شو دلته د سفارت طرف نه هم حکومت سره رابطې وي نو هغې نه پس بیا هغې دا یو نوټیفیکیشن وکړو چې دی یو ځل پرې شي نو بس بیا سهار چونکې هغه په هغه وخت بیا نوره فلایټونو هغه طریقه جوړېدله نه نو سهار موږ د توف هم د لارې راغلو وختي مې دا خبره وکړه چې دا خوښي زه په ټکو کې نه شم ډېر زیات خوشحاله